يا ربي إني أسألك العفو ولم قالوا ویلی زکریا علیہ السلام رب اجعل لی آیا ورب زما اگرز مالرا آیتا نخا د بچی د پیدایش. یا اللہ مونږ ته به څنګه پته لګي چې بچی پیدا کیږي؟ سنخا او نشانی راته وښایه. رب اجعل لی آیا. نو که د الله نه سوا بل څوک عالم الغیب وی په مخلوقاتو کې، که مخلوقاتو کې د الله نس یعنی د الله نس پس که په مخلوقاتو کې بل عالم الغیب وی نو اول درجه د چا پکار وه؟ د انبیاو پکار وه. زکریا علیہ السلام پیغمبر دے که نه دے؟ دے که نه؟ نو که زکریا علیہ السلام عالم الغیب وی نو پتہ به لګېده که نه؟ تپوس لګی چې الله مال نخه پکار ده. نخه ځکه غواړي چې پته نه لګي چې الله مونږ ته به څنګه پته لګي چې یاره بچی پیدا کېږي. علم غیب د چا صفت دی؟ د الله صفت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا روټې شوې وه، مدینه منافقینو ولا روټې کړې وه نبی علیہ السلام. صحابیم د نبی علیہ السلام لو ځنځه صحابیم بوتلو چې راځه چې کله شروع کولا ناغه صحابي اول نوړې چې خلی تک نبی علیہ السلام لا اله چوک کړي وداسي هغه کې دومره تیز زهرو چې جبرئیل امین فورن راغو نبی علیہ السلام یې منه کو چې مخه په دې کې سړي زهر دي. خو هغه صحابي نوړې بیا تیر کړي و، هغه صحابي په هغه ځای باندې شهید شو. که نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وی او عالم الغیب وی نا صحابي په زور شهید کو، هغه ته به ویل چې مخره دې کې زهر دي. نبی علیہ السلام یو ځل یو ځای کې کېنولو او د برنې یو غټ کاڼی ایښو چې نبی علیہ السلام باندې به دا د برنه راوغورځو او نعوذ بالله لاندې به تېر راشي. جبرئیل امین راغو یا حضرت پانسه ردیز چې نبی علیہ السلام پانسه دو کاڼی راوغورځول شو. که نبی علیہ السلام عالم الغیب وی نو پته بوته. نبی علیہ السلام منځ ته ولاړ دی او منځ کوي چونکې تیاره وه. نبی علیہ السلام منځ کوي جانماز لی چې لاړو سجدې لتلو نو لړم باندې لاس کې وستو اقرب چوتو او نبی علیہ السلام اوچی چلو. نبی علیہ السلام او فرمایل لعن الله الاقرب، لعنت د الله دی په لړم باندې، نه پیغمبر پیژني او نام سړی پیژني. که نبی علیہ السلام عالم الغیب نو پته به لګېدلې وکړه. په مخلوقاتو کې د نبی علیہ السلام نه اوچته درجه او مقام د چا شته؟ شته؟ د نبی علیہ السلام نه اوچت مقام او درجه د چا شته؟ نشته. او نبی علیہ السلام ته پته نشته. د مدینه منافقینو د نبی علیہ السلام په محبوبی بیبی باندې تهمت لګولو، بدنامي ولګولو. پاغه محبوبی بیبی باندې د نبی علیہ السلام پاغه محبوبی بیبی باندې د مدینه منافقینو عبد الله ابن ابی ابن سلول بدبخت هغه په بدنام ولګول کوي نه لګول. سورہ نور کې تاسو لستی کړه آیت نمبر 11 نو واقعه شروع کړي. واقعه د افق طوفانی درو. یوم میاش نبی علیہ السلام پریشان دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دے، او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دے. او یو تن ته پته نشته عالم الغیب ندی چې اصل واقعه صدا ترسو چې جبرئیل نه دی راغلی او قرآن کې صفحې نه دی راغلی. نبی علیہ السلام ته پته لګېدلې ده. یو میاش نبی علیہ السلام پریشان دی
حتی کې چې بیبي وای ما سره خبرې اترې پرېښې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو واقعه خو نه ده که نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب وي او ته پته لګېدلې و چې دا خو د مدینې د منافقینو آرامیتوب دی زما بیبي خدا سے نه ده دغرنګې د احد موقع ته وګوره د نبی علیہ السلام غاښونه مبارک شهیدان کیږي او د خو دغه کړې په تندي مبارک کې دننه کیږي او زخمی کیږي که نبی علیہ السلام عالم الغیب وي نسان به بچ کړي وي که نه به بچ کړي قرآن وی قل لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء سورہ اعراف کے براشی غالباً 188 نمبر آیات ہے نبی علیہ السلام فرمائی کچری ز عالم الغیب وے نو ما بزان لا ما تباړو تکلیف رسیدلې نه وي او ما بزان لا فائدې ډېرې کړې وي هر ځای کې چې فائدہ و نو زه به ورتلم او تکلیف او مصیبت والا ځای ته بتلم نه نو ما ته به تکلیف نه را رسید ولهذا ظالم الغیب نه سورہ انعام 50 نمبر آیات کې وته الله رب العزت فرمایي چې اے زما محبوب پیغمبره د خلکو ته اعلان وکا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله زداتا گنج بخش نیما ولا عالم الغیب او زه نه پوهېږم په غیبو باندې ولا اقول لكم انی ملک او زه نه ویم تاسو ته چې یقینا زه فرشته یم نو پیغمبر په خپل اعلان کوي قل سره وته وایي چې ته ورته اعلان وکړه چې ظالم الغیب نه یم دغه رنګې سورې انفال کې ورته وایي 65 آیات کې وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِ پیغمبر تیارې وکړې دوی دپاره یعنی جنگی ساز و سامان تیار کولی ځکه دشمنان دي لا تعلمونهم ته نه پیژنې دوی له الله وی داسې دشمنان شته چې ته نه پیژنې تا ته پته نشته الله یعلمهم الله پیژنې دوی له يا رب قد